اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. ماشومانو د نوي ټاپک سره حاضر یم. دا ټاپک د کلاس 10 د بایولوژي نه دی. دا ټاپک چپټر نمبر 13 دی او د دې ټاپک نوم دی ډیس آرډرز اف سکیلیټل سیستم. د دې ټاپک مطلب دا دی چې زموږ په جسم کې 206 هډوکي دي. دا 206 هډوکي چې دي دا زموږ د جسم یو ډانچه جوړوي. نو کله چې زموږ دا ډانچه جوړه شوې ده نو زموږ په دې هډوکو کې څه مسایل راځي. هغې مسایلو د وجې نه زموږ بدن اغذې چې دی بیا درد کوي یا چې دی سوی کوي یا پړسوب کوي. نو دې قسمه د هډوکو دې قسمه مسایلو ته ویل کېږي ډیس آرډرز اف سکیلیټل سیستم. ستاسو په دې کتاب کې 2 قسمه ډیس آرډرز ورکړلي. په دې ویډیو کې به تاسو ته یو ډیس آرډر چې دی هغه بیان کم او کوم بل ډیس آرډر چې دی هغه ان شاء الله زه په نیکسټ ویډیو کې چې دی تاسو ته بیان کم. نو اوله خبره دا ده چې ډیس آرډرز اف سکیلیټل څه ته وایي. ډیس آرډرز اف سکیلیټل سیستم داسې راځي چې فریکچر ان بونز اکر. زمونږ چې کوم هډوکي دي په دې کې فریکچر راځي. مونږ وایو د هډوکي چې دي ماتېږي. نو 2 هډوکي چې دي هغه بیا د یو بل نه جدا کېږي. هغه څنګه ماتېږي؟ ان کرکټ. اکثر سړی کرکټ میچ کوي چې منډه وهي پای کې راتاو شي یا په بال باندې ولګي یا چې دی اکسیډنټلی په بیټ باندې ولګي نو هغه ځای چې دی مات شي. د هغې نه علاوه ان اکسیډنټس چې کله یو سړی په ګاډي کې ور رواني دا ګاډی وجنګېږي نو د هغې سره د انسان د ملا هډوکي یا د لاسو یا د خپو هډوکي چې دي هغه ورسره مات شي. د هغې نه علاوه ان ریسلینګ کله چې سړی جنګ کوي کشتي کوي یا چې د ریسلینګ کوي نو په هغې په نتیجه کې د انسان هډوکي چې دي مات شي. ان اولډ ایج یا چې کله انسان ډېر زیات بوډا شي ضعیفه شي نو کله چې دی راتاو شي په لاره کې دی ګرځي یا هسې بل څه مسلې د وجې نه دی راتاو شي نو په دې بوډاوالي په زمانه کې د هډوکي چې دا ډېر زیات کمزوري شوي نو هډوکي چې دي هغه زر ماتېږي. د هغې نه علاوه پین ان لوور بیک شاته د ملا چې دا د دې هډوکي چې دي درد کوي. د دې نه علاوه پین ان نی جاینټس کم زنګونان چې دي نو دا هډوکي چې دي دا هم درد کوي. ایز ا ریزلټ ډیفارمیشن اگر چې کله دا مسایل راشي هډوکي مات شي کرکټ کې یا په ریسلینګ کې یا په اکسیډنټ کې نو هډوکي چې دي هغه د یو بل نه جدا شي. کله چې مات شي نو دې قسم حالت ته موږ وایو ډیفارمیشن. او ډیفارمیشن چې دی نو دا زموږ سره ډیس آرډرز اف سکیلیټل دی یعنی زموږ کوم هډوکي چې دي د هغې مسله ده. نو اوس کوم 2 ډیس آرډر چې دي نو په کې اولنی زه اوس تاسو ته بیانوم. نو په دې کې اولنی ډیس آرډر چې دی د دې نوم دی آسټیوپوروسس. نو آسټیوپوروسس کې څه کېږي؟ بونز آر فارمډ بای منرالایزیشن. زمونږ په جسم کې مختلف قسم مینرلز راغونډېږي لکه کیلشیم. نو داسې قسمه نور قسمه مینرلز راغونډېږي او زمونږ هډوکي چې دي د هغې نه جوړېږي. کیلشیم فاسفیټ از ویری امپورټنټ فیکټر. په دې مینرلز کې د ټول نه اهم مینرل چې دی نه هغه دی کیلشیم فاسفیټ. کیلشیم کمز فرام فوډ. اوس کیلشیم چې دی هغه د کوم ځای نه راځي؟ نو موږ چې کوم خوراک خورو نو زموږ د خوراک کې چې دی کیلشیم د بعضې نه میټیریلز نه راځي. هغه کیلشیم چې دی هغه زموږ په جسم کې جمع کېږي او د هغې د وجې نه د هډوکي چې دي جوړېږي. فرام بلډ کیلشیم ریچز ټو بون. اوس چې موږ چې کوم خوراک وخورو دا خوراک معدې ته لاړ شي. د معدې نه سمال انټسټاین ته لاړ شي. د انټسټاین نه بعد دا چې دی بلډ ته لاړ شي او د بلډ نه بعد چې دی دا زموږ هډوکو ته ورسي. د بلډ کیلشیم لیول از 30 ګرام پر 100 ml. که فرض که زموږ سره بلډ دی په هغې کې هغه بلډ زموږ سره 100 ملي لیټر ده نو د 100 ملي لیټر بلډ دپاره 30 ګرام کیلشیم چې دی پکار دی نو دا د دې مقدار دی. اوس په دې کې دا خبره ده چې if there is not sufficient calcium in food. اوس فرض که موږ خوراک خورو او خوراک کې چې کم دی زو کیلشیم کمی یا موږ پروټین زیات خورو یا موږ کاربوهایډریټ زیات خورو او کیلشیم پکې نشته نو څه به کېږي؟ بونز بیکم ویک. نو زموږ هډوکي چې دي کمزوري کېږي. اوس دا هډوکي ولې کمزوري کېږي؟ د دې یو وجه ده کیلشیم کمز ټو بلډ فرام بونز. اوس زموږ کوم بلډ چې دی دې له هم د کیلشیم ضرورت دی. اولو کیلشیم چې دی زموږ سره ټول په هډوکي دی نو د دې هډوکو نه دا کیلشیم چې دی دا ریږي او دا کیلشیم چې کله دې هډوکو نه وریږي نو دا راشي د بلډ لا. چې کله بلډ لا راشي نو دیس پروسس از کالډ ډي مینرالایزیشن. نو دې عمل ته موږ ډي مینرالایزیشن وایو. د دې مطلب دا دی
چې مینرل چې دي هغه جدا کیږي. د چا نه جدا کیږي؟ د کوم چې کوم هډوکي دي د هغې نه جدا کیږي. نو مینرل چې کله جدا شي نو دې ته موږ ډي مینرلایزیشن وایو. In this situation the bones become fragile and weak. نو د هډوکو نه چې مسلسل دا کیلشیم جدا کیږي نو کوم هډوکي چې دي هغه پریجایل شي. پریجایل اصل کې دا ټکی د موږ استعمالو سقاطه یا ډیر زیات کمزوري شي یا ریجی او د هغې نه علاوه هډوکي چې دي کمزوري شي. بونز سٹارټ بینډینګ او د دې په نتیجه کې چې کله د هډوکو نه کیلشیم وځي نو بونز چې دي په دې کې جوکاو پیدا شي. دا چې دی بیا ټیټیږي ماتیږي جوکاو پکې پیدا شي په دې هډوکو کې. This disorder is called osteoporosis او دې عمل ته ویل کېږي osteoporosis. چې کله کیلشیم د هډوکو نه وځي بلډ ته لاړ شي هغه نور ضرورت پوره کوي نو دې قسمه عمل ته مونږ وایو osteoporosis. او په osteoporosis کې هډوکي چې دي هغه خرابېږي کمزوري کېږي سقا کېږي او ریږي. This disorder is common in female او دا عمل چې دی دا په فیمیل کې چې دی زیاتر کېږي. osteoporosis بیماری په ښځو کې چې د هغه ډېر زیاتې سیوای د هغې وجه دی چې د دوی ماشوم په خېټه یعنی پریګننسي نو په هغې حالت کې دوی ته کیلشیم ډېر زیات ضرورت دي او کله چې دوی خوراک خوري پاکې کیلشیم نه نو دا کیلشیم چې دی دوی ته بیا د هډوکو نه راځي نو ځکه دا بیماری چې دا په ښځو کې ډېر زیات دی. دې پکچر کې دا څه کې یو هیلتي بون دی او یو osteoporosis والا بون دی. هیلتي بون چې د هغې رنګ هر سره چې دی بالکل صحیح دي. کم osteoporosis والا بون چې دی نو په دې کې مسایل دي تاسو چې دی ښکاره لیدی شئ. نو دا و osteoporosis او بل disorder skeleton چې دی دویم نمبر ټاپک دی arthritis اب انشاءالله زه په بله ویډیو کې اپلوډ کوم. زه امید کوم چې به تاسو پوه شوي نور دوستانو سره ضرور شیر کړئ او که نه وي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډېره مننه.